الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې موږ تاسو په تیرو درسونو کې آرټیفیشل انټیلیجنس په اړه باندې وغږیدلو په هغې اړه باندې مو کافي اندازه معلومات ترلاسه کړل نن موږ تاسې د آرټیفیشل انټیلیجنس یو ټول چې هغې ته موږ تاسې چیټ جی پی ټي وایو چیټ جی پی ټي دا چې دی چیټ خو هسې هم چیټ دی جی پی ټي مطلب دی جنریټیو pre-trained transformer چیټ جی پی ټي چیټ باټ دی چیټ باټ دا معنی چې موږ سره میسج کوي لکه زموږ یو ملګری دی احمد هغه سره موږ چیټ کوو یو پوښتنه ترې کوو هغه موږ ته ځواب راکوي چیټ جی پی ټي هم همداسې دی چیټ باټ ټیکنالوژي ده اوپن ای آی په نوم باندې یو کمپني د هغوی جوړ کړی دی او دا چیټ جی پی ټي چې دی ملګرو موږ سره چیټ کوي موږ سره خبرې کوي لکه څنګه چې انسان موږ سره خبرې کوي داسې خبرې موږ سره کولی شي موږ ته ځواب راکوي موږ پوښتنې ورنه کوو ډېر یو بهترین څیز دی دا تر اوسه پورې په افغانستان کې بند تقریبا د یوه هفته کېږي چې په افغانستان کې هم اوس موږ کولی شو په دې کې خپل اکاونټ جوړ کړو استفاده ورنه وکړو نو دلته وګوره وات چیټ جی پی ټي یوز فور دا څه په خاطر باندې استعمالیږي امپروف their personal life and boost productivity تر څو موږ تاسې د استعمال کو او خپل ژوند د دې په واسطه اسانه کو اوپن ای آی چې تاسو کله خلاص کړئ دا د اوپن ای آی صفحه ده دې کمپنۍ دا جوړ کړی دی تاسو بیا راشئ دلته د ټرای چیټ جی پی ټي برخې ته دا صفحه به تاسو ته خلاص شي په دې کې لومړی اکاونټ ډېر زیات ضروري دی موږ ساین اپ باندې کلیک کوو یو اکاونټ په دې کې جوړول غواړي ښه دا صفحه موږ ته راځي کریټ یور اکاونټ موږ باید خپل اکاونټ جوړ کړو دلته خپل ایمیل اډرس داخلولی شئ یا کنټینیو وت ګوګل په واسطه باندې موږ اکاونټ جوړوو مایکروسافټ اکاونټ وي اپل اکاونټ وي اپل آی ډي موږ کنټینیو وت ګوګل اکاونټ خپل داخلوو دلته ښه دا صفحه موږ ته راځي په دې صفحه کې موږ تاسې افغان استاد باندې کلیک کوو دا اکاونټ دلته ما تیار ځان ته خلاص کړی دی ځکه کنفرمیشن کوډ هم هلته لیږي زه افغان استاد ډاټ ریل اټ جیمیل ډاټ کام په دې کلیک کوم یو څو لحظې به انتظار ورته خامخا کوئ ښه دا اکاونټ جوړ شو how can I help you today دلته چیټ جی پی ټي دی دا زموږ ملګري جوړ کړی دی نوم یې ورته ورکړی دی موږ تاسې دلته لیکل کوو هر څه لیکل چې موږ تاسې ورته کوو هر میسج چې موږ تاسې ورته کوو دې ځای نه موږ تاسې لاګ آوټ کولی هم شو سیټینګ ته هم راتللی شو موږ ځان دپاره تم انتخابوو ډارک موډ وګوره دې نه وروسته ډارک موډ کې موږ تاسې راځو ډیټا کنټرول وي نور دا شیونه موږ تاسې کولی شو ښه how can I help you که زه درته راشم نیو چیټ باندې کلیک وکړم نو نوی چیټ به موږ ته څنګه کیږي شروع کیږي به موږ به دلته مسج ورته لیکل کوو مثلا ورته لیکو چې what is your name ستا نوم څه دی ما سوال وکړه what is your name چیټ جی پی ټي ما ته وایي چې I am چیټ جی پی ټي but you can call me whatever you like what can I do for you today تا دپاره څه کولی شم دلته یو اپشن شته دی سمرایز د کنورسیشن بعضې وخت کې که چیرې تاسو کومې کنورسیشن کړي وي ډیلیټ د چیټ هغه چیټ ویني موږ تاسې ټول مکمل ډیلیټ کړه بیا د سره موږ کولی شو دلته نیو چیټ ته راشو نوی چیټ شروع کوو که نه ځینې نور شیونه هم دي دا به سټپ بای سټپ موږ تاسې وایو ما هلته ورته مخکې څه ولیکه what is your name ستا نوم څه شی دی یا مثلا زه ورته وایم چې create me a paragraph about chat GPT د چیټ جی پی ټي په اړه ماته یو پاراګراف څنګه کا جوړ کا ماته یو پاراګراف جوړ کا ویلې چیټ جی پی ټي از ان انفارمیټیو پلانکای دا معلومات ماته ټول مکمل څنګه کوي راکوي راته دلته موږ کولی شو بعضې معلومات ځان دپاره څنګه کو لایک چې کوو موږ ورته دلته بیا موږ ته وایي provide additional feedback
نور معلومات مونږ ته راکا. That information was impressive. دا معلومات ډیر زیات خوندور وو. Submit feedback. نو دا کوم معلومات چې کله موږ تاسو دلته فیډبیک ورکو کنه هغه بیا چټ جی پی ټي ځان سره ثبت کوي آینده وخت لپاره. آینده وخت دا معنی چې یو بل څوک داسې پوښتنه ورنه وکړي هغې ته به هغه معلومات وروړي. ځکه دا موږ تاسو دلته ویلي چې what is chat GPT stand for. chat GPT چې دی generative pre-trained transformer دی. یعنی مونږ تاسې کولی شو دا ټرین کو یا څومره بل په بل مطلب باندې څومره ډیټا چې مونږ تاسې دلته استعمالوو که هغه مونږ ټمپ اپ کوو لایک کوو هغه څنګه کیږي هغه ثبت کوي دا ځان سره ټرین کیږي. ماشین دی که نه فکر کوي چې دا ډیټا څنګه ده صحیح ده. که زه دا ریفرش کوم بیا اوس دویم ځواب مونږ ته جوړوي. یو ځواب خو یې مونږ ته جوړ کړه. اوس وګوره دا ځل بل قسم ځواب یې مونږ ته جوړ کړه. زه کولی شم دې باندې کلیک وکړم زما اول ځواب که دې طرف ته کلیک وکړم وګوره زما دویم ځواب صحیح شو. دا ځوابونه موږ راخیستلی شو. اوس موږ ته وایي چې کوم ځواب صحیح و. اول ځواب صحیح و که دویم ځواب صحیح و. ګوره بیټر ورس سیم موږ ورته وایي یو شان و. او کله چې دلته ریفرش ووهم وګوره اوس دریم ځواب موږ ته راکوي. نو وګوره دا په حقیقت کې چیټ دی. دا په حقیقت کې موږ ته ځواب راکول دي. زه بیرته راځم دې ځای نه موږ تاسې چټ جی پي ټي 4 استعمالو اپګریډ ټو پلس. دې به انشاءالله زه به اپګریډ کوم. دې باندې به ویډیو ډکوو. زه ورته وایم نیو چټ د سر نه چټ کوم ورته. او دا ځل موږ کولی شو مثلا زه ورته وایم چې یوه ویډیو مې یوټیوب دپاره جوړه کړې ده او یوټیوب کې به تاسو ویډیوګانې لیدلي وي هغې کې موږ ډسکرپشن لرو. زه ورته وایم چې یا یو بل یو هغې ته به راځو انشاءالله. زه ورته وایم چې create me an article of 500 of ورته وایم چې 300 words on computer history. د کمپیوټر د تاریخچې په اړه ماته یو ارټیکل برابر کا چې 300 لغات وي. انټر بوم. اوس ورته ګورو. The evolution of computer is an our inspiration. هماغه 300 څومره هغه چې موږ ورته ویلي وي په هماغه اندازه باندې موږ ته د ځواب څنګه کوي راکوي راته. دا د چټ جی پي ټي پاور دی. که څومره چې موږ پوښتنې کوو دا ټول غلطه شاته مکمل ماشین کې دا ګرځېږي ګوري په انټرنیټ کې هغه ډیټا را اخلي انالایز کوي یې موږ ته هغه څنګه کوي رامخته کوي. دا د چټ جی پي ټي څه شی دی خوبي ده. موږ تاسې کولی شو دې څخه څه وکړو استفاده وکړو. هغه ټول معلومات چې کله موږ ته موجود وي هغه موږ تاسې ټول دلته کتلی شو لیدلی شو هغه موږ مطالعه کولی شو. صحیح شو. دا چټ جی پی ټي دی. هر پوښتنه چې موږ ورنه کوو د هغې ځواب موږ ته راکوي. ښه دا د چټ جی پی ټي هغه عمومي ځینې خبرې وې چې ما تاسو ته دلته ذکر کړلی. آینده وخت کې به زه موږ تاسې به غواړو چې نور مختلف قسمه پوښتنې د دې نه موږ تاسې وکړو د هغې پوښتنې ځواب وګورو چې څنګه ځواب موږ ته راکوي. د دې سره په څنګ کې موږ څنګه کولی شو چې دغه چټ جی پی ټي په خپل ژوند کې وګوره موږ تاسې مکمل یو پوښتنه درنه وکړله مکمل یو پاراګراف یې موږ تاسو ته ولیکه. دا بهترینه خبره ده. همداسې نور قسمه پوښتنې به موږ تاسې دې نه کوو. یو څو ویډیوګانو کې غواړم چې دغه موضوعات ښه منظم تشریح شي په منظم شکل باندې دا ریکارډ کو تر څو تاسو ټول د دې څخه څه وکړئ استفاده وکړئ. راتلونکي وختونو کې به موږ غواړو چې چټ جی پی ټي په اړه باندې نور کوم معلومات چې وي هغه هم څنګه کو دلته تشریح کو. امید لرم چې دې ویډیو څخه به مو ډېر څه زده کړي وي.